د ایمرجنګ اسیا جام په سیالیو کې د هند الف لوبډلې خلاف د افغان لوبډلې په زړه پورې سیالي او بری د ټول افغان ولس مبارک شه. افغانان که د دنیا په هر کونج کې اوسي د لوی بری د هغوی لپاره د خوشحالۍ زیری دی او څو شیبې د خوشحالۍ پلمه ده. ټولو ته یې ډېره ډېره مبارکي وایو. دا د روانو لوبو په لړ کې د افغانستان درېیمه پرلپسې بریا وه چې ترلاسه کړه. لومړی له سریلانکا، ورپسې له بنګلادیش، له هانګ مو له بده بخته چې ماته وخوړه، خو د هند غوندې ښکاروره لوبډله مو بیا بیرته په ډېر مهم ځای چې هغه سیمه فاینل دی ماته کړه. دا د افغانستان په تاریخ کې، د افغانستان په کرکټ کې یوه له ډېرو لویو لاسته راوړنو ده. هند دغه لوبډله د غالبا نږدې 1.5 میلیارد د خلکو له منځه راجوړه کړې لوبډله وه، خو د افغانستان غوندې د یوه غریب او د نشتو امکاناتو په یوه هیواد کې د خاورو او د کوډلو له ځایونو راپیدا شوي غمي دا د دې جوګه شو چې بالاخره د هند غوندې یوه لویه لوبډله چې د آی پی ایل غوندې د یوه لوی ایونټ نه راپیدا شوي هلکان دي دا مو په ګونډو کړه. دا هیڅ داسې وړه خبره نه ده چې او بله دا ده چې دا هر څه د معمول خلاف هم نه دي شوي، بلکې دا په میدان کې تاسو ټولو ولیدل چې د افغانستان لوبغاړو ټول حرکات، ټول د بیټینګ له اړخه، د بالینګ له اړخه، د فیلډینګ له اړخه او پر ځان د باور له اړخه دا هغه څه و چې کانفیډنس یې لرل، باور یې لرل او د دغې باورونو په وجود کې د هر څه شامل و چې دا هر څه توکلي نه دي روان، بلکې دا د تجربو دا د استعداد له اړخه روان دي. ویلډن دغه روانو لوبو ځوان لوبغاړی او د منډو سکورر سریک اتل او له ده سره په خوا کې بریدګر توپوهونکی زبید اکبري وشو کولی، لکه څنګه چې تمه وه له وړاندې نه همدغسې برېښېده چې که زبید اکبري او یا سریک اتل ښه سټارټ لوبډلې ته ورکوي نو پرته له شکه چې افغانستان به د دغه لوبې ګټونکی اوسیږي. نو د نن لوبې اتلان دوی دواړو سره جفت کریم جنت او دغه راز په بالینګ کې بیا الله محمد غضنفر او دغه راز عبدالرحمن، د دغه ټولو لوبغاړو کمبینیشن او بیا په منځ کې د شرف الدین کیچ، دغه راز د کیپټن درویش رسولي ښه کیچ، دا د دې ټولو یعنې په ټوله کې د ټولو لوبغاړو هغه دستجمي کار د دې لامل شو چې د هند غوندې ښکاروره لوبډله ماته کړو. لکه څنګه چې تاسو ټولو په دغه میچ کې ولیدل دغسې څه هم پېښ شو چې په لوبه کې باید بیخي نه وی شوی، ځکه په دغه میچونو کې د اوټ نه وروسته ریویو بیخي وجود نه لري او په یوې لوبې کې هم نه ترسره شوی. امپایر چې کومه پرېکړه وکړه هماغه ترسره کېږي، پرته له دې چې په ځینو ځایونو کې مثال د رن اوټ یا د بونډرۍ نه د بال د اوښتو او نه اوښتو برخو کې یوازې تکراري ریویو، هغه هم په هغه کچه ریویو نه ده چې کومه په لویو لوبو کې د نیشنل لوبو کې ورنه استفاده کېږي، یعنې د ملي لوبډلو چې چېرته دغسې غټ ایونټونه اوسي هغه له هغه ریویو استفاده کېږي چې له څو انګلو نه هغه د کیچ یا مثال د بونډرۍ یا د اوټ یا د ټاچ یا د سټامپ یا د رن اوټ دغه مسایل پکې ولیدل شي. خو دلته معمول دا و چې د هند لوبغاړو هغه اپیل په دغومره کچه باندې وکړه چې امپایران مجبوره شو چې د دوی په وس کې چې څه نه و له هغه پورته یو څه ترسره کړل، د هغوی په ګټه او زبید اکبري پرته له دې چې سوځېدلی وي هغه له لوبغاړي ووت. نو د افغانستان په تاریخ کې یوه ډېره ښکلې ورځ وه، تاسو ټولو ته یې مبارکي وایم د بري په هیله چې موږ راتلونکی میچ چې کوم پایلو به ده له سریلانکا سره ترسره کړو او افغانستان د ایمرجنګ اسیا دغه لوی میدان دغه لوی کپ ویسو او افغانستان کې پرې خوښي وکړو. د افغانستان د بري په هیله تاسو ټولو ته بیا هم مبارکي وایم.